که ته هر څومره خویونه د نمرود کړې ما هم ایښی د خلیل په لار قدم دی زه هم ضد کوم په خپله پسې نظم جانان هم د نه راتلو کړی قسم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. هیله ده چې په صحت په روغ جوړ یئ. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن یو ځل بیا د نوي ملغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد. مینوالو، نن در سره د داسې ځوان فکره شاعر پیژنګلو کول غواړم څوک چې د سوات مټې لالکو اوسیدونکی دی. ظاهره خبره ده چې د فطرت په ښکلاګانو کې پیدا شي او لوی شي نو خیالونه به یې خامخا حسن او حسین ته میل کیږي. ګلداود لالکوال صاحب څوک چې د دوو کتابونو سختن اوښکې په لیمو کې او چاپیره اور بلیږي خالق دی. خوندور او په زړه پورې کلامونه به ترې اورو. هیله ده چې خوښ مو شي. ګلداود صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې هرکلی کوم. ډېره زیاته مننه حمید الرحمن همدرد صاحب، ستاسو د مشال ټي وي ملغلره پروګرام کې نن موږ له مقرره کړه، درناوی او مینه وراکړه. ستاسو د کار او زیار ستاینه کوم. شکریه. ډېره مننه. همدرد صاحب، یو کلام دوه به ووایم د مسافرو دپاره. په خپله هم مسافر یم او خاص کر مسافرو ته د مشال ټي وي ټولو کتونکو ته دې ډالۍ یې چې دا ځل اشنا مسافري نه وه خو زړه داغلو. دا ځل اشنا مسافري نه وه خو زړه داغلو، وایم رښتیا مسافري نه وه خو زړه داغلو. او مننه. دلته پتا او د هجران وختونه سرې سکروټې، دلته پتا او د هجران وختونه سرې سکروټې، هلته زما مسافري نه وه خو زړه داغلو. او تاسو پیسې غوښتې او ما به مزدوري نه مونده، تاسو پیسې غوښتې او ما به مزدوري نه مونده، ګوره لالا مسافري نه وه خو زړه داغلو. مننه جی. تاسو پیسې غوښتې او ما به مزدوري نه مونده، ګوره لالا مسافري نه وه خو زړه داغلو. او مور مې ویل چې برایات شوې بیا به نه هېرېدې، مور مې ویل چې برایات شوې بیا به نه هېرېدې، بچیه ستا مسافري نه وه خو زړه داغلو. مننه جی. او د غلامۍ ژوندون د نه خلکو ترخې خبرې، د غلامۍ ژوندون د نه خلکو ترخې خبرې، وایم صفا مسافري نه وه خو زړه داغلو. مننه جی. او شکر د خپل وطن ته راغلم ګلداود لالکوال، شکر د خپل وطن ته راغلم ګلداود لالکوال، یارانو دا مسافري نه وه خو زړه داغلو. مننه جی. یو غزل بل چې ډېره په غاړه غم یو څو ورځې پس، ډېره په غاړه غم یو څو ورځې پس، لیونی بیا به ځم یو څو ورځې پس. ما خیال دا مسافرو ته او دام د ټولو مسافرو. ډېره په غاړه غم یو څو ورځې پس، لیونی بیا به ځم یو څو ورځې پس. او مسافري څه ده خو زړه داغل دی، مسافري څه ده خو زړه داغل دی، په زړه داغونه ږدم یو څو ورځې پس. مننه. او بیا به مې سترګې ستا دیدن نه مومي، بیا به مې سترګې ستا دیدن نه مومي، بیا به مې ساسې نم یو څو ورځې پس. مننه. او په تېرېدو دي د وصال وختونه، په تېرېدو دي د وصال وختونه، په ورکېدو دی دم یو څو ورځې پس. مننه. او دا خپل یادونه راته کلک وتړه، دا خپل یادونه راته کلک وتړه، دا خپل یادونه راته کلک وتړه، دغه یادونه وړم یو څو ورځې پس. مننه. دا خپل یادونه راته کلک وتړه، دا خپل یادونه راته کلک وتړه، دغه یادونه وړم یو څو ورځې پس. او ستا ګلداود لالکوال سم خفه دی، ستا ګلداود لالکوال سم خفه دی، او هجر را درومي سم یو څو ورځې پس. ډېر زبردست. مینوالو، دا و ګلداود لالکوال صاحب چې تاسو ترې خوندور او په زړه پورې کلامونه د مسافرۍ په باره کې مسافرو ته یې ډالۍ کړل واورېدل. هیله ده چې ډېر زیات به مو خوښ شوي. زموږ دا خپرونه تر لږ ساعته پورې هم دې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. خپل ورور حمید الرحمن همدرد او ګلداود لالکوال صاحب ته اجازه ورکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.